بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قاف قسم دې په قرآن مجید بلکې دا خلک په دې خبره حیران شو چې یو خبردارون کې د دوی د خپل قوم نه دوی تراغه بیا انکار کوونکو ویل دا خو عجیبه خبره ده کله چې مونږه مړ شو او خاوري شو نو ګني دوباره به بیا را ژوند کیږو. دا واپس خدا عقل نه لري خبره ده. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حالکه زمکه چې د دوی د بدن نه سخري هغه ټول زمونږ په علم کې دي او زمونږ سره یو کتاب دی چې پکې هر څه محفوظ دي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکې دې خلکو ته چې څو وخت حق راغې نو په هغه وخت صفا دروغ وګڼو په دې وجہ اوس دوی په شک کې پریوتی دي. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. خنو دوی چرته د ځان د پاسا اسمان ته ندی کتلی هغه مونږه څنګه جوړ کړو او څنګه مو خاصه کړو او په هغه کې هیڅ چون چرته نشتا. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. او زمکه مونږه وغړولا او پاغي کې مو غرونه کلک ودرول او پاغي کې مو هر قسم خاصه بوټي زرغون کړل. دا ټول سيزونه سترګې رڼا کوونکي او نصيحت کوونکي دي د هر هغه بنده د پاره څوک چې حق ته رجوع کوونکي وي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. او مونږه د اسمان نه برکتنا کې اوبو نازل کړي بیا مو په هغه سره باغونه او د فصلونو غلې او د کجورو دنګي لوري ونی پیدا کړي چې د میوونه ډغون چکونه قط پقط نسی. دا انتظام دی بندگانو ته د رزق ورکولو. په دې اوبو مونږه مړز مکه راځوندې کوو او هم دغه سیبوي د مړو شو انسانانو د ځمکې نه راوتل. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. د دوی نه مخکې د نوح علیہ السلام قوم او اصحاب الرس او سمودیانو او عادیانو او فرعون
او د لوط رونو او د ایکا خلکو او د توبا د قوم خلکو هم دروغجن ګڼل دي هر یو رسولان دروغجن وګڼل او اخر دا چې زما عذاب په هغوی باندې راغی افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد آیا مونږه د لومبي ځل پیدا کولو نه عاجز وو خدا خلق د یو نوې پیدائش په حق لا په شک کې پراته دي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مونږه انسان پیدا کړی دی او داغو پزلو کې چې کمی وسوسې راوچتيږي پاغه هم مونږه پوهیږو مونږه هغه ته داغه د مړې د رګ نه هم زیات نږدې یو اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد او زمون د دې نیغ پنیغه علم نه علاوه دولی کن کی داغو خی او ګس طرف ته ناشتي او هر سیز لیکي یو لفظ داغو د خلینا داسې نه راوځي چې داغه د محفوظ ساتلو د پاره هر وخت حاضر اوسیدونکو نگران موجود نوي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد بیا ګورا هغه د مرګ سلګي د حق سره راورسېده دا هم هغه سجده چې تبتري تختیدلې ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او بیا په سور کې پوکې وهلې شو دا د هغه ورځ چې تبتري يرولې کېدلې وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هر سړی په داسې حال کې راغی چې داغه سره یو راوستون کې دی او یو گواهی کوونکی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد د دې سيزنا ته په غفلت کې وې مونږ درنه هغه پرده لري کړه کوم چې ستا مخې ته وا او نن ستا نظر ډېر تیز دی وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ده هغه ملګری اویل ما ته چې څوک حواله وو هغه داده حاضر دی حکم کړی شو وګورځوي دوزخ ته هر یو سخت کافر چې هغه د حق سره په ضد کې وو خیر منع کوونکې او د حد نه اوریدونکې وو په شک کې پروت وو او د الله سره بل خدای جوړ کړي وو وګورځوي هغه سخت عذاب ته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد داغه ملګری ارز وکړو اے خدایا ما دې نه دې سرکشه کړي بلکې دې پخپل په ډېر لري گمراهۍ کې پروت وو قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد په جواب کې حکم وشو زما وړاندې جګړه مکوئ ما تاسو مخ کې د بد انجام نه خبردار کړی وای
زما په دربار کې خبره واپس کیږي نه او زه په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکې نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. په کوم ورځ چې مونږه د دوزخ نه تپوس وکړو چې آیا تو ډک شوې او هغه وای چې نور سشته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جنت با متقیانو ته ورنږدې کړي شي لږ به هم لري نوي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. حکم بوشي د هغه سجده چې تاسو سره به وعده کېدله د هر هغه سړي د پاره چې ډېر رجوع کوونکې او ډېر حفاظت کوونکې وو چې بیل دوبا د رحمان نه یریدو او چې د رجوع کوونکې زړه سره راغلي دي ورننو ځای جنت ته د سلامتیا سره. هغه ورځ به د همیشه ژوند ورځ وي. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل تبا د هغوی د پاره هغه هر سوي چې هغوی غواړي او زمون سره د دین هم زیات ډیر سي د هغوی د پاره دي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مونږه د دوی نه مخکې ډېر قومونه هلاک کړي دي چې هغوی د دوی نه ډېر طاقتور وو او د دنیا ملکونه چان کړي وو. نو آیا هغوی سده پنازه بیاموندو؟ په دې تاریخ کې د عبرت سبق دی د هر هغه چا د پاره چې زړه لري یا خبره په توجه سره اوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. مونږ زمکا او اسمانونه او د دې په منځ کې ټول سيزونه پشپغو ورځو کې پیدا کړل او مولا سستړیواله رانغه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبری چې دا خلق جوړوي په هغه صبر کوا او د خپل رب د هم سره دغه تسبیح وایا دنور ختلو او دنور پریوتلو نمخ کی او د شپې په وخت کې بیا دغه تسبیح وایا او د سجدونه د وزګارې دون رستهم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. او واورا په کوم ورځ چې आवाज کوونکې هر سړی ته د نږدې نه आवाज وکړي په کوم ورځ چې ټول خلک د حشر چغه ټیک ټیک واوري هغه ورځ به د مړو دراوتلو ورځ وي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. خاص هم مونږه ژوند ورکو او هم مونږ مرګ راولو او خاص هم مونږ ته د ټولو واپس راتلل دي.
په هغه ورځ چې کله زمکه اوښليږي او خلق داغین راوزی او په منډه منډه رازغلی دا حشر یعنی د خلکو راغونډول مونږ ته ډیر آسان دي. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبري چې دا خلق جوړوي هغه مونږ ته ډېری ښه معلوم دي او ستا کار دا نه دی چې په دوی باندې خبره په زور اومنه پست د دې قرآن په ذریعہ هر هغه سړی ته نصیحت کوا څوک چې زما د خبردارۍ نه یره کوي.